السلام علیکم دوستانو. نغمې ولې خپل خاوند ته زهر ورکړی و؟ که غواړئ چې تاسو هم ترې خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې مې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو، نغمه او منګل خو ټول پیژنئ چې ډېر تکړه سندرغاړي دي، خو د نغمې او د منګل د جدایۍ باره کې هره ورځ یوه نوې خبر سوشل میډیا ته راځي. نن درته د دوی داسې خبر ښکاره کوم او نه پرې دومره خلک خبر دي. دوستانو، دا کیسه د منګل یو نږدې دوست همایون هغه یو په یو ویډیو کې وکړه. کله د منګل او د نغمې مخکې لانجې روانې وې، نو منګل نغمه وهلې وه او تشدد یې پې کړی و چې په هماغه شپه نغمې خپل خاوند یعنې منګل ته په سکې زهر اچولي وو. کله چې نغمې د منګل هغه خراب حالات ولیدو نو بې صبره شوه او نغمې د منګل همدې ملګري همایون ته رنګ وهلی و چې راشي د منګل ژوند په خطر کې دی. که څه هم اول درته د نغمې زړه ډک و، وروسته یې په زړه کې هغه مینه رایاده شوه او واپس یې مرګ نه بچ کړو. اوس نغمه او منګل دواړه جدا شوي او کمې خبرې چې په سوشل میډیا کې همیشه راځي همدا هم د دوی ډېرې مینې وجه ده، ځکه چې منګل په خپلو انټرویوانو کې بار بار ویلي وو چې نغمې پسې ډېر زیات خفه یم. دا و زموږ نننۍ ویډیو. که تاسو د دې همایون د خبرو ویډیو کتل غواړئ مونږ ته کمنټ وکړئ، هغه ویډیو به مونږ اپلوډ کړو. او که زموږ چینل هم تر اوسه پورې نوي سبسکرایب کړی دا هم درسره سبسکرایب کړئ.